بسم الله الرحمن. د غزني په زنخان ولسوالۍ کې د اوبو او انرژي ریاست له لوري د 4 میلیونو او 200 زره افغانیو په ارزښت د یوه چک ډیم د جوړېدو کار پیل شو. د دغه پروژې چې د غزني ولایت د زنخان په ولسوالۍ کې ده، د دغه بودیجه تقریبا 42 لکه روپۍ افغانۍ بودیجه ده او د دغه چک ډیم محور اوږدوالی 50 متره او جګوالی 6 متره او ذخیره د دغه چک ډیم 15,000 متر مکعبه ده. ورته مهال د زنخان ولسوالۍ د خوش ابدال او فقیر کلي اوسیدونکي د دغه چک ډیم جوړېدو ته خوښتي زیاتوي. له دې سره به یې د چینو او کاریزو اوبه ډېرې شي. نو دې ته موږ ډېر لیواله یو. نو دا خو داسې ده چې یو خو به د دې سیلابو مخنیوی وشي او بل به دا اوبه جامع شي. نو دا اوبه چې جامع شوې، دا اوبه د کاریزو د چینو د خلکو ته ټولو ته دا بس د ګټې وړ وګرځي. خوشحاله خو 100% خوشحاله یو او ګټې خو یې زښته ډېرې دي. عامو خلکو ته یې ګټې رسي، کاریزونه او چینې وار ځینې اخلي، بل دا اوبه چې مهار سي ګټه یې ټولو شیانو ته رسیږي. د غزني په زنخان ولسوالۍ کې جوړېدونکی چک ډیم 6 متره لوړوالی او 49 متره اوږدوالی لري چې 15,000 متره مکعب اوبه ذخیره کولی شي او په 4 میاشتو په موده کې به یې کار بشپړ شي.